الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح دا مبارك شرح دا رب العالمين بتوفيق سر روانه مسائل دا منزب دو او د منزب مسائلو کی د منزب طریقه مکمل بیان شوی و. بیا د هغې نه بعد د سنتو مسله، د هغې نه بعد بیا موږ نوی باب شروع کړی و، بابو صلاة اللیل، د شپې مونځ. د شپې مونځ ته که تهجد مونځ وی که قیام اللیل ورته وی دا ټول صحیح دي. بابو صلاة اللیل، باب په بیان د هغه منځ کې چې هغې ته د شپې مونځ ویلی کېږي. دا مونځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه کوو دا بیانېدو په دې باب کې. وجه دا دی چې زمونږ دپاره نمونه په هر څه کې هغه زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. نو د هغه د طریقې نه به مخکې کېږي نه، او نه به بله داسې نوي طریقه راوباسي. عبادت هغه وخت پورې نه قبلیږي چې څو پورې د عبادت د دغه پیغمبر په طریقه نه وي، او بله ده چې څو پورې د عبادت د الله دپاره خالص نه وي. چې کله ستا عبادت د الله دپاره خالص نه و او د پیغمبر په طریقه نه و، بیا دا نه قبلیږي. نو په دې باب کې موږ یو څو حدیثونه بیان کړي چې د هغې نه دا خبره واضحه شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څو رکاته مونځ کوو او په څه طریقه به یې کوو، او بعض حدیثونه نور هم پاتې دي. اخرنی حدیث موږ د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې پرېوتو، اوده شو، بیا راپاڅېدو، مسواک یې وکړو، اودس یې وکړو، د سورة العمران د اخرني آیتونه یې ووی، او بیا یې 2 رکاته وکړو ښه اوږده، بیا اوده شو، بیا راپاڅېد، بیا مسواک وو، بیا اودس وکړو، بیا یې دغه آیتونه ووی، بیا یې 2 رکاته وکړو، او 3 پیرې داسې دا کار وکړو. 6 رکاته مونځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو، ثم اوتر ب3، او بیا 3 رکاته ویتر یې وکړو. نو کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې 9 رکاته مونځ کوو په دې طریقې سره. 2 رکاته به وکړو، سلام به وګرځو، او بیا به 3 رکاته ویتر وکړو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه ده. د هغې نه بعد حدیث دی وعن زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه. زید ابن خالد وایي چې ما یو پیر دا خبره کړې وه، لأرمقن صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم اللیله، زه به دا شپه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ګورم لازم چې دی په څه طریقه باندې مونځ کوي. او د دلیل دی په دې باندې چې د صحابه کرامو اهتمامو چې موږ دا خبره معلومه کړو چې پیغمبر به مونځ په څه طریقه کوو، بل مونځ نه قبلیږي. ته به دا نه وایې چې زه مونځ کومه د پلاني امام صاحب په مذهب باندې، او دا مونځ راته ابۍ ښوولی، او دا بابا ښوولی، او دا کاکا ښوولی، او دا د پلانی ملک مولیان وي، او دا د پلانی ملک نه. دا قصې به شاته غزار کې که ته وایې چې ستا مونځ قبول شي، نو بیا به مونځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې زده کې. دغه یو مونځ قابل قبول دی چې هغې ته محمدي مونځ ویلی کېږي، محمدي مونځ. ګوره دې صحابي دا اهتمام ولې و؟ ولې ده وایي چې زه به دا شپه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ګورم؟ مطلب دی چې زه به وګورم چې هغه څنګه مونځ کوي، نو بیا به زه م وکړمه. او دا واضحه ده چې دا واقعه د سفر ده، ځکه چې کور کې خو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشي لیدی، خو دی په سفر باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وتی دی زید بن خالد. نو بیا دا وایي چې زه به دا شپه مونځ ګورم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه مونځ کوي. فصلى رکعتین خفیفتین، نو اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 رکعته وکړو، خو ډېر لنډې وکړو، خفیفتین. او د دې وجه موږ ذکر کړې وه، حدیث تیر شوی و کنه چې فلیفتح الصلاة برکعتین خفیفتین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې څوک د شپې مونځ کوي، نو اول 2 رکعته لنډ کوئ. ولې؟
چې د باقي منځونو ته برابر شي، نور منځونه بیا نور رکعتونه بیا اوږده وکړي، او که د اول نه دی اوږد مونځ شروع کړي نو بیا کیدای شي چې سستي پکې راشي یا ستړی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 رکعته وکړو خفیفتین، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 رکعته وکړو اوږده اوږده اوږده. صحیح خبردار چې دلته دا معنی نه چې اوږده 2 وکړو بیا اوږده 2 وکړو بیا اوږده نه، تاکید دپاره وایي ډېر اوږده ډېر اوږده او ډېر اوږده وکړو. و چې 3 پیرې زید رضی الله عنه وایي چې دا 2 رکعته اوږده وکړو دا به هم سم اوږده و، ځکه چې 3 پیرې هغه دا خبره وکړه. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. بیا 2 رکعته نور منځ کو، خو دا 2 رکعته د دې تیر شوو دونه بیا لږ لنډ و. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. بیا 2 رکعته نور منځ کو چې هغه بیا د مخکینو دونه لږ لنډ و. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. بیا 2 رکعته منځ کو چې هغه د مخکینو نه کم و. بیا 2 رکعته منځ کو چې هغه د مخکینو نه کم و. ثم اوتر او بیا ویتر وکړو، فذلك 13 رکعه. دا څو رکعته شو؟ 14. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. 14 رکعتو یو طریقه دا موږ ذکر کړې وه، طریقې ما ذکر کړې وه، دلایل پرې روان دي. ښه طریقه څه شو اوس یې شمارئ. وی 2 رکعته یې لنډ وکړو، بیا 2 رکعته څه وکړو؟ اوږده وکړو. څو شو؟ 4. بیا 2 رکعته وکړو چې هغه د دونه لږ لنډ و، 6. بیا 2 رکعته وکړو چې هغه د هغې نه لږ لنډ و، څو؟ 8. بیا 2 رکعته وکړو چې هغه د تیر شوو نه لږ لنډ و، 10. بیا 2 رکعته وکړو چې هغه د تیر شوو نه بیا لږ لنډ و، نو څو شو؟ 12. او بیا 1 رکعت ویتر. فذلك 13 رکعه. دا شو 14 رکعته بس. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم 14 رکعته دې سم کړی، موږ سره تیر شي ما طریقه تاسو ته بیان کړې وه. 2 2 2 10 او بیا 3 رکعته ویتر. دې سم 14 کې او دې سم 14 رکعته مونځ دي چې 2 2 کې 12 پورې او بیا 1 رکعت ویتر وکړي. نو دې کې خو یو دا ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله نه کله 14 رکعته مونځ هم کړی، او اکثر طریقه یې څه وه؟ 11 رکعت. اکثر طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا و چې د شپې مونځ به 11 رکعته کوو، او کله نه کله به 14 کوو. دا پې دلیل دی. بله چې دا ثابته شو چې 1 رکعت ویتر شتي، 1 رکعت ویتر د شتي. دا روایت امام مسلم رحمه الله راوړی، او امام حمیدی په خپل کتاب الجمع بین الصحیحین کې هم راوړی. امام مالک په موطأ کې راوړی دی، په سنن ابي داود کې شتي. وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وی لما بدن رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر ډیر شو، کمزوری شو. دلته د بدن دا معنی نه چې بدن یې غټ شو، غوښې پې ډېرې شو، نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدن داسې نه و چې غوښې پې ډېرې وي. بدن معنی دا چې کله عمر ډیر شو، کمزوری شو. وثقل او دروند شو. دروند شو معنی د کېناستو پاسېدو نه، درنېدو دا مطلب نه چې بدن دروند شي، د غوښه پې ډېره شي. دروند دلته په دې معنی سره راځي چې کېناستو پاسېدو کې کمزوری شو. کان اکثر صلاته جالسا، نو بیا به اکثر د شپې مونځ په ناسته کوو. متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. د حدیث کې ډېرې مسلې دي. یو مسله دا ثابته شوه که بوډای او که ځوان یې خو بندګي به د الله کې. بله دا حدیث د ځوانانو لپاره عبرت دی. دا نن سبا چې کوم دي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په ودرېدو کې تکلیف ته، نو په ناسته کې خو کوي.
او زمونږ تهجد مونځ ډېر لږ خلک وایي چې الله به غوره کړي دې دپاره په ځوانۍ کې وایم بیا په بوډاوالي کې د تهجد مونځ کول دا ډېر اوچت خلک چې الله ورته دا توفیق ورکړي اوچت خلک چې بدنونه یې کمزوري او تهجد مونځ کوي او دا نام نهاد ځوانان د خپل بدن یې بس دغې له ساتلی دی چې خاورو له به یې وړي هلته به یې چینجي خوري چینجو له بدن ساتلی په دې غټ بدن به څه کې چې د الله په بندګۍ کې استعمال نه کوي او په دې ځوانۍ به څه کې چې د الله عبادت پکې ونه کړي لکه څنګه چې مزدورۍ کې زور ورکړی وي ځواني د مزدورۍ ورځ ده نو دغه شان ځواني د عبادت ورځ هم ده د عبادت وخت یې ځواني بیا چې بوډا شوې نو بیا به کمزوری اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر زیات شو بیا په ناسته مونځ کوو خو الله دغه سړي له اجر ورکوي چې مخکې کړي لکه یو حدیث کې دا راځي چې یو سړی روغي او په خپل ځي او یو عمل کوي سبا له دی بیمار شو یا په سفر شو دغه کار یې ونه کړو الله ورله بیا هم دغه اجر ورکوي لکه یو سړی دی په ځوانۍ کې تهجد کول بیمار شو داسې بیمار شو چې د تهجدو نه بلکل ووتو یا بوډا شو یا په بیماري راله په اسپتال کې داخل دی بېهوشه دی داسې ووایي په اسپتال کې داخل دی بېهوشه دی دی پروت بېهوشه دی او اجر ورته تهجدو میلاویږي ځکه چې هلته دی چې روغ نو کول به یې کله چې برابر وکول به سړی په سفر دی نشي کولی او په کور کې به کول اجر ورته میلاویږي نو دا خو د هغه بوډا او د هغه کمزوري خبره ده چې هغه په ځوانۍ کې کړي که نه د عبادتونه او چې ځواني سړی ټوله دنیا دپاره تېره کړي او په آخر کې چې ټوخي سره اودس ماتېږي بیا جومات په اولني صف کې جانماز واچوي او بیا د ځي دپاره جګړې کوي روزانه دا ځای زما دی او دا ځای زما دی موږ دا نه وایو چې بوډاوالي کې عبادت نشته بوډاوالي کې هم عبادت شته نو اوس تا خواهشات ختم شوي دي زور دی د بدن نه وتی دی کور کې د سره چا طبیعت نه لګي جومات کې پروت پته به ستا نه لګېدلی وي چې ته به ځوانۍ کې وې خواهشات دې وې زور دې وې مال دې سره وې او تا د هر څه باوجود د الله بندګي کوله بیا دغه بندګي د الله ډېره خوښه ده بیا لکه د یو نیم سړی څه چل کوي داسې مثال ډېره کې ناست دی او تنگ شوی دی راغی چې وایي زه به درس واورم صحیح ده په دې باندې الله اجر ورکوي دې کې څه شک نشته په دې الله اجر ورکوي یو عبادت یو سړی دی چې هغه درس په ټیم کې د هغه څه کار و یا څه ضرورت ورته راپېښ شو یا ملګري خواله رالو یا بل څه چلو شو او دی بیا هم د الله دین دپاره ټیم وباسي په دې دواړو کې فرق دی فرق دا دی چې د دې اول سره داسې څه و چې دی د درس نه منع کوو او بیا هم راغی او د دویم خو تنګ شو نو ستا زادولو له راغی نو په دې دواړو کې فرق دی ګر که موږ دا نه وایو چې د اولیني عبادت نه دی والله اجر نه ورکوي دا هم عبادت دی خو عبادت ټول یو شان خو نه وي که نه کنه ټول عبادت یو شی لکه اوس بعض ملګري موږ سره دي او دلته ناست دي موږ یې پېژنو چې پای کې یو زموږ مشر ابو عبدالله دی ټکسي چلی خو دا ټیم ګاډی ودرې هر څه ودرې درس ته ناست روزانه حالانکې ټکسي والا ضرورت وي په هغه باندې د کمپنۍ پیسې په هغه باندې نور او دې ګاډی ودرې درس له راځي دې سړي اجر ډېر په نسبت هغه سړي چې به راشه مړه نن به ورشو نن به چکر ولګو نو په دې دواړو کې فرق دی خبره مې ټولې دې پورې راواغستې چې دا عبادت کله ته په ځوانۍ کې کې او په هغه وخت کې چې کله
اسباب د نکولو ډیری، هغه اسباب چې ته منع کوي هغه ډیری، او ته بیا هم د الله بندګي کې، دغه بندګي بیا د الله ډېره خوښه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه عمر کې چې بدنی کمزوری شو، دومره کمزوری شو چې ودرېدی به نه شو. که دا بله فایده یاده کوي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ سم مونځ و، نو ځکه پکې ودرېدی نه شو. نو زمونږ دا چې کوم مونځونه دا به هغه په ناسته نه کولی. تاسو وایئ زمونږ د مانځه په شان مونځ و دا به په ناسته کوو؟ اوس به تاسو واورئ یو روایت را روان دی څنګه د هغه مونځ دی. یو حدیث بعد به تاسو حدیث واورئ د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه. دغه مونځونه موږ ته په دې ځواني کې ووایه رپرپی را باندې راشي، رنګ هم زیړ شي چې دا به څنګه کوو. هغه به بیا کېناستو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا و چې د سر نه به یې مونځ په ناسته کو، او کله به یې داسې کول چې ولاړ به او بیا به کېناستو. څومره پورې چې به ودرېدی شو ولاړ به او بیا به کېناستو. نو دلته بله مسله یاده کوي، نفلي مونځ په ناسته باندې څه دی؟ جایز دی. خو په ناسته چې مونځ کې هغه دوه قسمه خلک دي. نفلي مونځ چې په ناسته کې دوه قسمه خلک، یو کمزوری عجزه او یو زورور طاقتور. زورور او طاقتور چې په ناسته باندې نفلي مونځ کوي، نو د ولاړې د مانځه نیم اجر ورته میلاویږي، او کمزوری چې په ناسته مونځ کوي نو اجر ورته پوره میلاویږي. اجر ورته په دې پوره میلاویږي ځکه چې کمزور دی، کمزوری نه هغه ودرېدو. نور عام سړی چې ښه روغ رمټ هم په ناسته مونځ کولی شي، خو حدیث کې دا دي چې د ده اجر د هغه انسان په نیمه دی چې هغه په ولاړه باندې مونځ کوي. د دې نه دا مسله ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باید د حدیث هلته دې لپاره راوړی دی چې هغه به کله د شپې لمونځ، کله چې عمر ډېر شو، بدن یې کمزوری شو، نو بیا به یې څه کوو؟ بیا یې په ناسته کوو. متفق علیه حدیث دی، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود وی لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. ما تا هغه صورتونه معلوم دي چې هغه په موضوع کې یو شان دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه یو ځای کول په منځ کې. نظائر معنی دلته څه ده؟ هغه صورتونه چې موضوع یو ده، یو شان دي. نظائر په اصل کې په عربي کې یو شان ته وایي، ترجمه دلته دي چې هغه صورتونه چې یو شان دي. یو شان دي په څه کې؟ یو شان دي په موضوع کې. لکه سورة الزلزله موضوع آخرت دی، سورة القارعه موضوع څه دی؟ آخرت دی. دا نظائر دي، دونه موضوع کې یو شان دي. عبدالله بن مسعود ما ته معلوم دي هغه صورتونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو ځای کول او د هغې موضوع یې وه. دا خبره عبدالله بن مسعود کله وکړه، د هغې خوا ته یو کس راغی او دی ورته وویل، عبدالله بن مسعود ته وویل، ابو عبدالرحمن په یو رکعت کې ما دا مفصل چې کوم صورتونه دي هغه مې ټول وویل. او دې تفصیل مخکې تیر شوی دی، بیا نه کوم. مفصل چې دا شروع کېږي د سورة الحجرات نه، د سورة الحجرات نه والا او په کتر اجزا وی دا صورتونه مې ټول په یو رکعت کې ویلي دي. هغه ورته ویلي بیا به داسې منډه والي د شاعرانو په شان شاعري به دې کړي. دا د پیغمبر طریقه نه وه چې هغه به داسې په منډه تلاوت کوو. نه، ما ته وی پته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه صورتونه یو ځای کول د شپې په منځه کې چې هغه یو شانو. فذکر 20 سوره من اول المفصل، 20 صورتونه یې ذکر کړو، نومونه یې واغستو د مفصل د اولنۍ حصې نه. مفصل د سورة الحجرات نه شروع کېږي، نو د اولنۍ صورتونو کې د 20 نوم واغستو. وی دا صورتونه ما په خپله اورېدلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. على تألیف ابن مسعود سورتين في ركعة، په طریقه د عبدالله بن مسعود. ليس مطلب په طریقه د عبدالله بن مسعود. وجه دا ده عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سره خپل مصحفو،
خپل قرآن وسره او پاغي کې هغه د سورتونه لیکلي نو هغه په دې ترتیب باندې نو دا کوم چې اوس موږ سره دی هغه په خپل ترتیب باندې شل سورتونه ذکر کړو لکه صحابه کرام سره بعد مصحفونه چې خپل وسره لکه علي بن ابي طالب سره یو مصحف او قرآن هغه د قرآن د نازلېدو په ترتیب لیکلو اولنۍ سورت لیکلو سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق او بیا بس لیکلو سورة المدثر او بیا سورة نون والقلم وما يسطرون ځکه دا په دې ترتیب د قرآن نازل شوی نو چې څنګه نازل شوی دا هغه لیکلی دی قشان عبد الله بن مسعود سره چې دې طریقه لږه جدا وه سورة الفاتحة بیا سورة بقره وه بیا سورة النساء بیا سورة آل عمران او دیسی وه فرق و په دې ترتیب کې دا کوم چې اوس موږ سره دی مصحف عثماني او په هغه د عبدالله بن مسعود سره چې کوم نو دلته د مفصل چې کوم شل سورتونه ذکر کړو دی په خپل ترتیب ذکر کړو په دې ترتیب نه کوم چې موږ سره دی که دا موږ سره کوم مصحف دی په دې ترتیب موږ به ترتیب ذکر کړی چې سورة الحجرات او بیا سورة قاف او ذاریات او الطور او نه داسې نه و د هغه ترتیب لږ بدلو سورتین فی رکعه دو سورت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو رکعت کې وي آخرهن دی شلو سورتونو کې آخرنی دو سورتونه کم ویلو حامیم الدخان وعما يتساءلون متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی هغه شل سورتونه ذکر کو فذكر 20 سوره د شلو په آخره کې کم یو ذکر کو حامیم الدخان سورة الدخان ما تصدیق ترتیب د عبدالله بن مسعود لک بدل له یعنی زموږ په مصحف کې د حامیم الدخان د هغې نه مخکې د حجرات نه او دویم سورت عما يتساءلون دا اخرنی سورتونه ذکر کړو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو رکعت کې ویلي یو سړی به سوال وکړي چې دا حدیث یې دلته ولې راوړو دې څه فایده ده فایده دا ده مؤلف رحمه الله ته دا وی کې د شپې مونځ کې او یو رکعت ته دې وکړي چې په هغې کې دوه سورتونه یو ځای کې نو دې کې څه حرج نشته په یو رکعت کې دوه سورتونه ویل څه دي جایز دي لکه اوس یو سړی دی د اهمه مسله د عوامو ته نه ده معلومه اکثر یو سړی دی قل اعوذ برب الفلق وي مانځه کې په یو رکعت کې بیا ورسره قل اعوذ برب الناس وموي صحیح هېڅ حرج پکې نشي دا بدلیل دی دوه سورتونه به یو ځای وي بله فایده دلته دا راووته چې دا سورتونه که په دغه ترتیب ونه وی کوم چې په دې مصحف کې دي نو دې کې هم څه حرج نشته لکه دې کې اخره کې دخان ذکر کړه کې دخان مخ کې دی 25مه سپاره کې دی که یو سړی داسې وکړي په منځه ولاړ دی او سورت یې ووایي ارأیت الذي یکذب بالدین او بیا پسې بل سورت ووایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو ترتیب یې الټه کو مخکینی وروسته کو وروستنی مخکې کو نو دا کار څه دی جایز دی دې کې څه حرج نشته دې ته مکروه ویل دې باندې څه دلیل نشته دا بې دلیله خبره د کومو فقهاو چې دې کار ته مکروه ویلی بله مسله دې ځینې دا هم راووته چې سړی به کې سوچ وکړي چې اصل طریقه خو دا ده او چې کومه موږ ته ښویې شوې هم ده واضحه ده چې اولنی رکعت به ډېر اوږد وکړي بیا به پسې را بل لږ کم کړي او بیا به دا بل لږ کم کړي څنګه چې مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه هم تېره شو خو د دې ځینې دا ثابتېږي چې ته داسې هم کولی شي چې اخرنی رکعت دې د هغه اولنونه اوږد دي دې کې هم څه حرج نشته ځکه چې په یو صورت کې حامیم الدخان ویل او سورة النبأ په یو رکعت کې ویل نو دې کې شک نشي چې دې نه مخکې به داسې رکعتونه تېر شوي چې هغه به دې نه لنډ دي نو بله مسله ته دا ثابته شوه چې اخرنی رکعت د اولونو اوږدول د جایز دي پوه شوي تاسو که نه والله اعلم الفصل الثاني کې حدیث دی ما دا حدیث تاسو ته ویل دې ته غوږ کېدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې مونځ زده کوي څنګه عن حذیفة رضی الله عنه حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه وی
انه راى النبي صلی الله علیه وسلم یصلی من اللیل، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې مونځ کوو، وی ما ولیدو ما حذیفه په خپله لیدلی، وکان یقول او هغه به وي الله اکبر ثلاثا، د شپې د مونځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع کو نو که تاسو ته یاد وي پته نشته چې کوم ملګري و پکې تیز ذهن والي او الله ورله توفیق ورکړی هغو ته به دا مسله یادوي. موږ دعاګانې ذکر کړي وو د استفتاح د سبحانک اللهم په ځای باندې، موږ وایي په دې ځای باندې ډېرې دعاګانې ثابتې دي چې بعض صرف د فرضي منځه دپاره دي او بعض د نفلي او د فرضي دپاره دي او بعض صرف د نفلي دپاره دي. نو بعض دعاګانې پای کې را روانې دي. یو طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې دا وه چې کله به الله اکبر وکړو الله اکبر، نو دعا استفتاح دا کومه چې مشهوره ده سبحانک اللهم یا اللهم باعد بیني یا نوري، د دې په ځای به درې پیرې الله اکبر وي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمه، لوی دی الله لوی دی الله لوی دی الله، هغه الله چې هغه د باچایي د زور د غلبې د لویۍ او د عظمت خاوند دی. دی ترجمه ده. بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې تلاوت شروع کو د دعا چاته ده مونږ داسې وي درې ځله الله اکبر نه الله اکبر ووایه بیا والکبریاء والعظم. دا خبر په دوه خبرو دلالت کوي، خفه کېږئ به نه. یو په دې خبره دلالت کوي چې د شپې په منځه کې ملګري په څومره اوبو کې د هغې پته لګي، او دویم د دې پته لګي چې د پیغمبر طریقه موږ څومره پېژنو د دې هم پته لګي. بیا راشي بعض زما باره کې ووي دی امت یې ګډ وډ کو نوي مسلې شروع کړي دي. امت ما ګډ وډ کو چې زه ته حدیث بیان کړم چې دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د پلاني کتاب کې پلاني د نن نه سره پاسه 1400 کاله مخکې پیغمبر یو کار کړی، زما مسله نوي شو، زه امت تباه کومه، تا ورته یو مسله ښولې ده ټول عمر لرې په هغې رړولي دي، هغه مسلې دي اکثر کمزوري او ته امت نه تباه کوې. تباه خو دغه مولیانو کو چې طریقه ورته نه ده ښولې، د شپې د منځه طریقه ورته نه ده ښولې، دا دعاګانې پرېږده، دا حقیقت ته زه وایم که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. او زه ورب الکعبه چې په دې منبر او په دې کرسۍ کښېنم که مې دا سوچي چې خلک به راضي کېږي او که خوشحالي او که خفه کېږي به ضرب برابر مې دا سوچ نه ښه ضرب برابر دقه یو سوچ مې چې الله به رانه راضي کېږي او که نه. نو که څوک زما په دې مسلو خوشحالېږي ډېره ښه ده، که څوک پرې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي اوس موږ څه وکړو. دا پښتانه د شپې په منځه کې چې څومره تکړه دي او څومره کمزوري د هغې ما ته پته ده، انتهایي من کمزوري و په دې مسله کې. د هغې وجه هم دا دی چې علماو هغه توجه نه ده ورکړې دې مسلې ته. ښه که څوک یې کوي هغه یو طریقه راټینګه کړې ده، یا 2 رکعته کوي یا 4 کوي او ډزر 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 په آخره کې ویتر او ختم، بس دا تکړه سړی چې او ډېر لږ دي ډېر لږ دي چې الله پې خاص رحم کړی دی، د پیغمبر طریقه ورته معلومه ده، دعاګانې او اذکار ورته معلوم دي، او د شپې هغه څه نصب برخه الله له ورکوي. اگر که 2 رکعته وکړي 4 وکړي لږې وکړي، سهار د دې بانګ نه مخکې دغه ټیم کې وکړي، خو کوي یې هغه لږ دي. بیا اوس دا دعا ده یاد یې کړي او ډېره ګرانه ده که نه؟ ګرانه که اسانه؟ اسانه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر ذو الجبروت ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظم. او بیا مخکې خپل تلاوت شروع کړه. فقرأ البقره وکې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې مونځ څنګه کو. ما تاسو ته وایي که نه چې
چې به د کېناستو دې مانځه ته خو دا به هم سم مونځ و. شروع یې وکړه نو سورة البقره یې ووې. سورة البقره تقریبا 2.5 سپارې ده. دا سورة البقره په یو رکعت کې ووې. ثم رکع به یې رکوع وکړه او حیران به شي د هغه د طاقت. عایشه رضی الله عنها ورته ویلي کله چې د هغه خپې وپړسېدې د شپې نو هغې ورته یا رسول الله الله خو ستا تېر شوي راتلونکي خطاګانې معاف کړي او ته بیا هم په دې طریقې عبادتونه کوې. نو هغه ورته ووي افلا اکون عبدا شکورا. عایشې ستا دا نه ده خوښه چې زه د الله یو شکرګزار بنده شم. یعنې د پیغمبر دا عبادت ګورې د الله شکر ادا کوي او زما او ستا له دا پته هم نه لګي چې جنت ته به ځو که جهنم ته به ځو او دغه عالم دی. سورة البقره شروع کړه به رکوع کړه او دې ته وکېده فکان رکوعه نحوا من قیامه. نو دومره رکوع وکړه څومره چې په دې تلاوت کې ولاړو. یعنې سوره بقره 2.5 سپارې ده که نه 2.5 سپارې تلاوت چې څومره ټیم کې کېږي دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رکوع وه. فکان یقول فی رکوعه په رکوع کې به دا وي سبحان ربی العظیم. دا مسله موږ سره تېره شوې ده د رکوع اذکار موږ ټول بیان کړي. ثم رفع رأسه من الرکوع به یې د رکوع نه سر راوچت کړو به دې ته وکېده فکان قیامه نحوا من رکوعه او بیا د رکوع نه بعد ودرېدی هم دومره وڅومره چې رکوع وه. یقول لربی الحمد دا به وي چې زما د رب دپاره حمد دیسې ویل ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد. دا مسله مخکې تېره شوې. ثم سجد به یې سجده وکړه نو وکېدی فکان سجوده نحوا من قیامه. نو سجده دومره وکړه څومره چې ولاړو سوره بقرې ته. فکان یقول فی سجوده په سجده کې به وي سبحان ربی الاعلی. ثم رفع رأسه من السجود به د سجدې نه سر راوچت کو. وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده او بیا د دو سجدو په منځ کې دومره ناسو لکه څومره چې سجده وه. وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. دو سجدو په منځ کې یو ذکر دا دی رب اغفر لي رب اغفر لي. دا به وي په مخ. فصلى 4 ركعات. په دې طریقې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم 4 رکعاته وکړو. وکېدی قرأ فيهن په دې 4 رکعتونو کې کوم سورتونه ویلي دي؟ البقره وآل عمران والنساء والمائده والانعام. شك شعبه راوي شک دی چې سورة الانعام وسره وو کنه. رواه ابو داود حدیث ابو داود راوړی. تقریبا 9 سپارې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 6 رکعاتو کې کړه په 4 رکعاتو کې ویلي. دی مونځ ته به هغه کېناستو. زمونږ دا مونځونه چې کوم دي نه 4 رکعاته خو د دې بعضو پکې 4 منټه نه لیکي. بعضو 4 منټه نه لیکي. رکوع له تللی نه یو راپاڅېدلی او بیا سجدې له تللی نه یو بیا راپاڅېدلی. زه خو وینم دا کسان ځکه چې قسمه قسم خلک دلته لګي مونځ کوي نو زما پې نظر ولګي وینم. نو باز دومره تیز لګیایي چې د دې لاس ښودو موقع ورته هم نه میلاویږي په سینه باندې. لکه ما یې ولیدو د سجدې نه راپاڅېدو برابرېدو چې د لاسونه برابر کړي حقه برابرېدو کې د هغه سوره فاتحه ختمه شو. یو بیا رکوع له لاړ. وی لاسونه له سیده شوي نه و د غریب چې رکوع له لاړ. رکوع د غریب تلی نه و یو رپا نه سید هسې د سر یې لږ اوچت کو بیا کته په سجده کې پروت. نو بیا چې دغه کسان وځي دوی هم بیا موږ پسې خبرې کوي وابیان دي وی. نو ته خو راشې چېرته مونځ وینه زمونږ چې څنګه یي ولله الحمد. زمونږ د ماشومانانو مونځ وینه د ماشومانانو نو بیا به راته پته ولګي. زمونږ د ماشومانانو کله نه کله زما زامن د کور کې مونځ کې ما ته شکایت وکړي یو پکې راشي څه چل دی وایي د مونځ سم تیز وکړو ښه ما ولیدو یې د یو بل شکایت کې هغه ماشومانان
د مونځ وي ګوره نن سم تیز کړی د ما لیدلی زه ورته بیا غوسه شم چې ګوره مونځ به بیا تیز نه کړي نه هغه ماشوم په دې پوه شوی چې تیز مونځ نشته په شریعت کې او دا به لوی سړی سپین ږیری د شپېتو د 50 کالو د 40 د په دې مسله نه دی پوه چې مونځ کې اطمینان پکار دی مونځ د الله سره رابطه ده د الله سره جرګه ده د په طریقه کول غواړي نو په 4 رکعاتو کې 7 سپارې ویل ډېر لوی زور غواړي او دا خو واضحه ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو څوک دی یو حدیث کې خصفا ویلي که نه چې انا اتقاکم لله په تاسو ټولو کې د الله نه څوک داسې نه هېرېږي لکه څنګه چې زه هېرېږم او دا واضحه ده چې د الله بندګي چا داسې نه ده کړې په دې امت کې لکه څنګه چې چا کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده ابو بکر صدیق رضی الله څومره اوچت سړی ده هغه هم سم عبادتونه عمر بن خطاب ده نور صحابه کرام خو د هغوی هغه عبادتونه پیغمبر ته نه رسېږي بیا زموږ دا بس خو موږ خو به کوشش کوو که نه محنت خو به کوو زه تا ته دا نه یم چې ته 7 سپارې ووایه زه تا ته دا وایم چې ته 2 رکعاته وکړه 2 رکعاته 7 سپارې نه 2 رکعاته وکړه په طریقه یې وکړه هلته زموږ د پښتنو بل مشکل دی لنډي صورتونه ورته صرف یاد دي ښه دا په کوم تکړه دی چې صرف د لنډي 15 صورتونه ورته یاد دي او دا یې شمار کړي داسې وایي یو بل ته ما ته 15 یاد دي بل ما ته 10 یاد دي دغه تکړه پکې دي چې 15 او 10 یاد کړي که نه بس صرف ټول عمر په قل هو پورې نښتي دي د دې سړي په تهجد کې به خوند د کوم ځای نه راشي چې دته صورتونه نه یاد دا بل مشکل دی خو هلته الحمدلله شریعت کې دې خبرې اجازت شتي چې ته د شپې په منځ کې ودرېږي او ځان سره قرآن ونیسي قرآن راوړو موبایل کې قرآن راوړو ګوره تلاوت وکړه ښکلی ښایسته سورت یاسین پکې ووایه سورت النبا ووایه سورت الواقعه ووایه سورت سبا ووایه بل سورت ووایه بل سورت ووایه چې 3 مخې په یو رکعت کې یو سورت ووایه بلکې بل ووایه په ښایسته اواز یې ووایه تا ته پته ولګي تهجد څنګه یي نو موږ دا نه وایو چې سړی هغه زور موږ کې شتي نه او چې سړي ته قرآن آخرني صورتونه نه یاد دی به څه 7 سپارې ووایي خو موږ دومره وایو چې لږ کوه خو په طریقه یې کوه ښه په ښایسته دغه انداز سره یې کوه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من قام ب10 آیات لم يكتب من الغافلین دا ډېر ناشنا حدیث دی چا چې د شپې 10 آیته ووي 10 آیته تهجد یې وکړو په منځ کې څو آیته ووي 10 ډېر نه دي لم يكتب من الغافلین الله به دا سړی په غافلانو کې نه اچوي مطلب د حدیث دا شو چې څوک 10 رکعت 10 آیت هم د شپې نشي ویلی نو دی په کومو خلکو کې دی دی په غافلانو کې دی چې 10 آیت هم نشي ویلی دویمه درجه ومن قام ب100 آیه کتب من القانتین او چا چې د شپې مونځ کو 100 آیت پکې وي 100 نو دی په هغه خلکو کې ولیکلی شو چې هغه ډېر تابعدار دي د الله او عاجزي کوونکي دي الله ته ومن قام ب1000 آیه او چا چې مونځ کو 1000 آیت پکې وي 1000 آیت کتب من المقنطرین دی په هغه کسانو کې ولیکلی شي چې خزانې را جمع کړه خزانې را جمع کړه د نیکیانو نو دا خو به ډېر اوچت دی رواه ابو داود د حدیث امام ابو داود راوړی کم سے کم څو شو 10 آیت یو سړی 10 آیت هم د شپې نشي ویلی دی بیا په غافلانو کې دی ښه پوره غافل دی د الله نه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وي وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وي كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې تهجد کول نو اواز به یې داسې و چې کله به یې اوچته و کله به یې کمه و، کله به یې تیزه و کله به یې روکه و. رواه ابو داود، د حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د حالاتو مطابق اواز اوچته و کمه و. که چېرته کمره کې به ورسره څوک و نو بیا به لږ غلی لګیا و، که څوک به نه و بیا به اواز لږ اوچت کو. دا مسله هم ګوره ډېر عوامو ته نه ده معلومه چې تهجد چې کله په داسې اواز سره کوي چې اواز دې اوچتي، دا جایز دی یو ده، او دویم دا چې دې سره مونځ خوند ورکوي. دې که خو شک نشي، دا خو واضحه ده چې کوم مونځ په زوره ویلی کېږي او تلاوت په زوره کېږي دا سړي له خوند ډېر ورکوي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه، کله به اواز روکو او کله به تیز کو، حالاتو مطابق نه تب هم دغه شان کې. وعن ابن عباس رضی الله عنهما، دغه تیر شوی حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی. وعن ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله ابن عباس وی كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. رواه ابو داود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې مونځ څنګه کو، اواز به څومره؟ عبدالله ابن عباس پې ښه پوهېږي. ولې پې ښه پوهېږي؟ شپې ورسره کړي. عبدالله ابن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دننه کوټه کې ولاړو او بهر په منډو کې به اواز اورېدی کېدو. په دې طریقې سره به اواز ولاړ به په خپله کوټه کې او بهر چې به څوک په منډو کې ولاړو، په صحن کې ولاړو د کور، نو هغه ته به اواز راتو. وعن ابي قتاده رضي الله عنه، ابو قتاده وی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شپه راووتو د کور نه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه و، د شپې به ګرځېدو. ولې به ګرځېدو د شپې؟ د ملګرو حالات به معلومول چې د شپې په منځ کې څنګه ځي. نو سبحان الله څومره مینو په دې امت باندې چې په هغه وخت کې د مدینې په کوڅو کې په دې توره تیاره کې به د شپې هغه ګرځېدو را ګرځېدو. فاذا هو بابي بکر يصلي يخفض من صوته. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کور باندې تیر شو، هغه اواز ډېر رو کړی و، د مانځه اواز ډېر رو. ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته. په عمر بن خطاب باندې تیر شو، هغه به زوره لګیا. فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، سهارله چې دواړه رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ابا بکر، اے ابو بکر، مررت بك وانت تصلي تخفض صوتك. زه پرون شپه ستا په کور تیر شوی وم، اواز دې ډېر رو. هغه ډېر ناشنا جواب ورکړو، وی قد اسمعت من ناجیت یا رسول الله. ای د الله رسوله، چا سره چې مې جرګه و هغه اورېدو. جرګه د چا سره وه؟ د الله سره. ګوره مونځ جرګه ده د الله سره. هغوی په دې پوهېدو ځکه به مونځ ښایسته کوو. تا ته پته زه اوس الله سره ولاړ یم، الله سره جرګه ده، نو د الله سره به جرګه به یې داسې کوي چې ته به ټونګې وایي. وقال لعمر، عمر ته وی مررت بك وانت تصلي رافعا صوتك. عمر وی ستا په طرف هم تېر شوم، اواز دې ډېر تیز. هغه وی یا رسول الله اوقظ الوسنان واطرد الشیطان. وی زه د اواز په قصد تیزوم چې لکه مودري چې در راباسي، او بل دا چې شیطان شړمه. لکه شیطان راشي که څه سوچ راته راچوي، وسوسه راچوي په منځ کې، نو تیز تلاوت کوم نو شیطان ته موقع نه میلاویږي، هغه طرف ته زما سوچ نه ځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا ابا بکر، ای ابو بکر، ارفع من صوتك شیئا. زه خیر ته د اواز خبره دې برابر ده چې جرګې ولا خو یوري، خو د اواز دې لږ اوچت کا. وقال لعمر، عمر ته وی ستا دا خبره هم برابر ده، خو اخفض من صوتك شیئا، د اواز دې لږ کم که، ستا اواز ډېر تیز دی. نو دې حدیث نه طریقه معلومه شوه چې مې ډېر تیز وه او مې ډېر کم وه. رواه ابو داود وروى الترمذي نحوه. دا حدیث امام ابو داود راوړی، امام ترمذي هم دقه شان راوړی. وعن ابي ذر رضي الله عنه، ابو ذر غفاري وی قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح بآية. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول شپه یو آیت په منځ کې ویلی دی.
والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. کله چې الله عیسی علیہ السلام ته وی اے عیسی زوی د مریم دا سورة المائده کې دی کنه اخره کې تاویل دی خلکو ته چې زما او زما د مور بندگی کوي چې الله ما نه دی ما خو ته د قویل دي چې ان اعبد الله ربي وربكم بندگی زما د ربو کې استاد سو د ربو کې چې هغه الله دی نور خو ته ما څوک نه دی خو دی وإن تعذبهم فإنهم عبادك يا الله كتدوي له عذاب وركين انه ستا بندگان دي ستا فیصله په دوی نافذ دي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ويا الله كبخيو زورور باچای حکمتونو علیه عیسی علیہ السلام ډېر نرم دی له په دې کې دې ته اشاره وکړو وإن تغفر لهم یا الله کبخیل ناغم ستا وسره سې کې زورور پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیت وی دی آیت په ډېر اثر وکړو وجله چې د آیت په اوله کې یره د یره وإن تعذبهم یا الله که عذاب ورکې نو ستا بندګان دي تا نه څوک تپوس نشي کولی ستا فیصله په دوی نافظه ده او د آیت په اخره کې ډېر خوږوالی دی ډېره مزه کې وإن تغفر لهم یا الله که ته یې بخي جوړ بیا ته زورور باچای نو دغه یو آیت یې د سهاره پورې وي یو آیت داسې په قرآن کې به سوچ کوه هغه دې ته په قرآن کې سوچ او فکر کوه چې په یو آیت باندې هغه ټول منځ وکړو رواه النسائي وابن ماجه د حدیث امام نسائي امام ابن ماجه راوړی هدي حدیث نه څه فایده راوته چې د یو آیت تکرارول په منځ کې څه دي جایز دي کله کله تاسو اورېدلي د امامان خو د عربو د امامان زمونږ کې چې څوک پوهېږي د قرآن په ترجمه او تفسیر هغه کوي خو اکثر نه پوهېږي په دې باندې خفه کېږي نه د کیلو د بانډو د مولیان نه دوی دغه اخرني لنډي صورتونه ورته یادي هغه هم تجوید اکثر غلطي و د عربو د امامان کوم بیا چې پوه یو کله تلاوت کوي نو هغه یو آیت دوه درې پورې ووایي لکه اوس یو امام لګیا دی والتفت الساق بالساق او کله چې پنډۍ د پنډۍ سره یو ځای شي د مرګ تذکره ده ډېر ناشنا آیت بیا یې ووایي والتفت الساق بالساق یا امام لګیا دی کل من علیها فان څه چې د فنا کېدونکي دي بېده آیت وي تکرار یې نو دا جایز دي هر آیت تکرارول جایز دي خو تکرارول اصل کې هغه آیت پکاري چې یو فایده پکې یره ورکې یا د امید آیت دی د جهنم تذکره ده د جنت تذکره د آخرت تذکره د الله عظمت بیانه خو په دې بیا هغه سړی پوهېږي چې هغه صحیح په قرآن باندې پوهوي ځکه یو امام لګیا دا آیت بار بار وي الطلاق مرتان بیا وي الطلاق مرتان درې پیرې هغه د آیت وي دې کې خو دا چې طلاق هغه طلاق چې ښځه بیا واپس کولی شي هغه دوه پیرې دي نو دا آیت تکرارولو ته څه ضرورت دی یا به چې د کور کې دغه مسله راغلې وي یا به چلو نو بعض آیتونه دي چې هغې تکرارولو ته ضرورت نشته الطلاق مرتان د حدیث آیت خو نه چې سړی تکرار کړي موږ دا نه وایو چې ناروا ده ګورې د ناروا فتوا موږ نه ده ورکړې خو هسې داسې وایو چې دا هم پوهه غواړي چې کوم آیت په دویم پیر تکرارول پکار دي دریم پیر او کوم آیت تکرارول نه دي پکار د بیا هغه سړی کولی شي چې هغه په قرآن باندې پوهوي الله دې موږ په قرآن باندې پوهه کړي نو ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ناشنا عبادت ته چې یو آیت باندې پوره مونځ وکړو وعن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې اذا صلى احدكم ركعتي الفجر پتاسو کې چې سړی د سحر د دوه سنتو کې سحر د منځ ده فليضطجع على يمينه نو دې بیا په خی اړخ باندې پریوسي رواه الترمذي وابو داود دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده الفصل الثالث کې حدیث دی مسروق رحمه الله وی سألت عائشة رضي الله عنها دا عائشة من تپوسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیبینا ای العمل کان احب الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم عمل دیر خوخو ناشنا سوالی تیوکو نا سوال دیر غٹ نه دی
څنګه سوال مختصر دی خو جواب ډېر سړی چې اوږد به یې ډېر لکه چې کم عمل نو هغه ډېر عمل دا خو تپوس هم د چا نه کړی هوښیاره زنانه په زنانو کې هغې وله جواب ورکړو الدائم به د پیغمبر هغه عمل ډېر خوښ و چې همیشوالی پې وشي مؤلف دا حدیث راوړی دی د یوې فایدې دپاره وي د شپې لمونځ که کښې نو پرېږده یې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شوی چې د عبدالله بن عمرو بن العاص نه دی داسې وخت کې تهجد د لمونځ نه کوو که ووی به یې پرېښودو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ناشنا اصلاح کوله وی نعم الرجل ډېر ښه سړی دی عبدالله خو به که د شپې لمونځ یې کولی نو ډېر ښه سړی دی هغه وایي چې دغه ټکی مې اورېدلی دی او بیا سا د عبدالله بن عمرو نه ووته خو لمونځ یې بیا نه دی پرېښودی نو یو خو دلته دا فایده شوه دویم سوال یې دا وکړو چې فأي حین کان یقوم من اللیل د شپې به کم ټیم پاسېدو د شپې د لمونځ به یې څه ټیم کوو هغې ورته کان یقوم اذا سمع الصارخ اواز کوونکي چې به اواز وکړو چغې ویستونکي چې به اواز وکړو بیا به پاسېدو متفقون علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې نو چغه څه شی وایي بانګي د بانګي په اواز به پاسېدو دا فایده ده کې بانګي سبحان الله الله ورته د الهام کړی دا طریقه ورته ښودلې ده بانګي درې څلور ټیمه اواز کوي د شپې یو چې نیمه شپه تېره شي دی اواز کوي بلکل لکه ګړۍ چې دی یا ټیمپیس یې لګولی چې څنګه نیمه شپه تېره شي بانګي اواز به اوري دویم چې کله د شپې د اخرنۍ درېیمه یې څه شي دغې کې دی اواز کوي او بیا چې د سحر د اذان ته لږ ټیم پاتې شي دغه ټیم کې اواز کوي او بیا چې د سحر د اذان ټیم شي بیا ډېر اوازونه شروع کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې سره پاسېدو شپې هر حصه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسېدلی او ځکه د دې بانګي خاص فضیلت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تسبوا الدیک بانګي ته به بدې ردې نه وایي کنځلې به ورته نه کوئ دغه شان چې کله د بانګي اواز واورئ نو د الله نه د فضل سوال کوئ څه ترې غواړئ ولې ځکه چې ملایکې لیدلي دي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به په دې باب کې 3 حدیثونه پاتې شو بس پر روان درس کې به دغه پوره کړو بیا باب دی باب ما یقول اذا قام من اللیل د شپې په منځ کې به کوم اذکار کوي او چې خوب نه راپاسي کوم اذکار به وایي او چې مونځ ختم کې بیا به کوم اذکار وایي نو دا ډېر فایدهمند باب دی انشاءالله دا به پر روان درس کې شروع کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.